مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون، نمت عيون الخائنين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. چې د مرګ نه رستو په قبر کې سړی ژوندی وي او کمړ وي. عزیزانو مونږ صرف دومره کولی شو چې د مرګ نه رستو ژوند باندې قرآن او حدیث کم دلائل ویلی دي هغه د علماو فرض دي چې د قوم ته ووایي. عزیزانو د قبر عذاب یا د قبر ژوند د پاره بل څه دلیل کې دی شي سوا د قرآن نه او سوا د حدیث د جناب محمد رسول الله نه بل څه دلیل کې دی شي که په دې کائنات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې هستی چې چا د قبر متعلق څه ویلي دي او هغه رښتینه نه نو په دې کائنات کې بل څوک رښتینه کېدی شي. که د پیغمبر فرامین هغه رښتیا نه نو په دې کائنات کې بل څوک رښتیا کېدی شي. عزیزانو قرآن ویلي دي کافرو به دا پراپیګنډا وکړه چې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګري یې لاړې غرق شوي زندگی مم تباہ شوا او نور بم درته څه نه ملاوي. قرآن داغه جواب وکړو چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. کم خلق چې د الله په لار کې مړ شي خبردار چې داغي متعلق داو نه وایي چې دا مړ شو، مړ بم ورته نه وي، دا مړ نه دي بل احیاء، بلکې دوی ژوندي دي. یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله. دوی ته رزق ورکړل کیږي دی خوشحال وی په هغه مهربانو کې چې کومه الله ورکړي. عزیزانو د مرګ نه وروسته په قبر کې نعمتونه ملاوي ده. قبر ورته د جنت د باغچونه یو باغچه جوړې ده. دا چا ویل دي؟ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم. په دې باندې یو واقعي لیکلی ده چې عیسی علیہ السلام یو مړی راژوندی کو. داغه معجزه دا وه چې قبر ته به ودرېدو مړی به راژوندی کو، تپوس به د قوم مخکې ته وکړو چې لاندې تا باندې څه تېر شوي نو هغه مړی به د لاندې ټول واقعات د عیسی علیہ السلام خپل قوم ته ووایي چې لاندې دا چل.
یو مړی را ژوندی کو د هغه مړي 4,000 کاله شوي چې مړو. عیسی علیہ السلام ورته فرمایل چې زما د قوم ته وایا چې تا باندې لاندې څه تیر دي. وې صاحب نور خبر نه، خو چې مړ شم خخ کړم او خلق را نه لاړ. نو یو 2 کسان رااله د الله د توحید تپوس را نه وکړو. ما جواب ورکو، اغي لاړ. بیا نور کسان رااله، اغي لاس را کو ستړي مشي را سره وکړه، اغیم لاړ. دا لاړ کم طرف ته؟ خي طرف ته. زما په قبر کې یو کړکای وا، پاغه برانه نه وته او بیا به ووت. ماړه کې خیال وکړو چې تسکه په دې تور سوړه کې چې پروت تم ورپسې وځه. وی چې پا کړکای زم ورپسې ووتم چې ګورم یو بهترین باغ دی، اعلی باغ دی، ولی پکې بیگی. نو ما خیال وکړو چې د بازیګر ټیم دی مونږ کوم. دام حدیث کې راغلی چې سړی مرشي او خاخي کی نو کني مشپمی نو په قبر کې په 10 یړې مازیګری نیمه شپه د خاخ کو، او چې خلق تلار شي نو لاندې په د مازیګر دی. وی چې ما مټي اونغخته او خیال مې وکړو چې او 10 کوم چې مونږ کوم. وی یو جنای رااله او زه رستو نونی وم چې دلی منځونه نشته او 10 مکوا. وی ما ورته وی چې مون څنګه نشته دا ته څه وای؟ وی بیا ونی وم چې ما داسې سپېړه ورکا چې سپېړه مې ورکا داغه غاړه کې هارو، هغه هار اوشلیدو. چې اوشلیدو جنای زکله کونی وم چې او 10 بالا کې چې دا هار مال جوړ کی. وی کې ناستم د تار یو سره غ جنای ونیو او یو ما ونیو. مریم پکې اچولې خپلو کې خبرې کولې. هغه هار لا نو پیرلې شوی چې تا आवाज وکړو زبار روت. 4,000 کاله پکې تیر شي. وای زرګونه خوشاله دي د یو ساس کې د غم نه قربان شي. عيش او خوشحالي هغه داسې شی دی لکه د خوب لیده، پویم نشي او په وخت تیر شي. او غم چې یو سات در باندې راشي نو تیر شوی 100 کاله خوشحالي دی بیا هېري ته بڑا کې وې چې تا خوشحال لا کلوي. نو زما عزیزانو د قبر معاملہ چې دا الله پټه ولې ساتلې ده. پکار داو چې ادیره کې چرته قبر سورې شي او خلقو کته چې دا د باغ د پکې او دا د لړمان دی پکې او دا د ماران دی پکې پکار دی چې دا خلقو کته د پټه ساتلو کې راز څه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په یو 2 قبرونو تیر شو، واپس راو ګرځیدو. صحابه ته فرمایل چې واوري هما يعذبان، دا دواړه قبرونه په سخت عذاب کې گرفتار دي. لیکن په ظاهر سلوه ګنا نه و چې دوی په خدای نیولې دي، لیکن دا غبي نیازي ده. یو 2 ګناونه دي دواړو کې وو په الله سخت رانی ولي. اے صحابه کده دې وجه نه وې چې تاسو به بیا مړ نه خخوي پزمکه کې نو ما به اوس خدای ته ویلی وې چې دا دوی په کوم عذاب گرفتار دي چې دا تاسو ته خودلې. او یاره مې دادا چې تاسو دا پوه شئ چې د دې مرګ نرستو په قبر کې دا سختۍ دي نو مړ به بیا خخوي نه
بار بپروتی نو د دنیا نظام بټول خراب شي نو راز پکې دا بل دا چې معتبر ایمان چې دی هغه ایمان بالغیب دی. متقی قرآن وای چاته وای الذین یؤمنون بالغیب. نو اعتبار هغه ایمان لای چې هغه ایمان بالغیب وي. چې ایمان بالمشاهده شي بیا ایمان پاتې نشي. سردار کونین صلی الله علیه وسلم او فرمایي چې صحابه دا دوه مړي چي دي دا یو د تشو متیازو نه با ځان بچ نه ساتلو. تشي متیازي به چوکي او دس به نو چولو هغه ساس کی به په بدن پریوته نو د مرګ نرستو الله په دې رانی ولې دي. او بیا یې فرمایل چې استنزهوا من البول. اے صحابه تاسو د تشو متیازو د ساس کو نه ځان بچ ساتئ ځکه د قبر عذاب چې دی هغه د تشو متیازو د ساس کو نه جوړیږي. یو د یو کې دا عملو په دې خدای لاندې رانی ولې دی. څوک ویلې شي یو سړی ماته وی چې یاره جی په دا دومره معمولی خبره ډیر رونی وو. ما ورته وی چې خبره ده چې دا الله ډیر نمونه دي خو یو نوم پکې الله الصمد دی. صمد معنا بے پروا بے نیاز چې څوک ته تپوس نشي کولای چې دا ولی. موسی علیہ السلام تخپل مور وی چې ته خو خدای ته ډیر زیر راځي کمزور یم منځ نشم کوله لکه زما د پاره د دې منځ معافی ته وغواړه چې راته معاف کی. موسی علیہ السلام خدای ته وی مور مې د سی وی ورته وای چې منځ مکوا معاف. سورځ تیری شو بیا زوی ته وی چې بچیا خدای ته وای چې لګا خپل غوندې نامې خو دې ډېری دي خو یو خپل نامره توخای چې ستانوم څه دی. موسی علیہ السلام چې خدای ته وی مور ته دی وای چې هغه وی چې زما خپل نوم چې دی بے پروا دی. چې مور ته دا ټکی وکم مور یو وای ناری کو د کټو کوزه وغورځیدا وی بچیا والله کز بیا مونږ قضا کم ویلې ولی وی دا غنوم چې بے پروا دی نو که قیامت کې مرونی سي زبې څوک څوک ویلې شي چې دا ولی چا مجال دی چې خدای ته وایي چې دا ولی. خبره دا وا عزیزان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی مخبر صادق بل څوک کې دی شي. معاملہ د قبر دا پیغمبر ویلی دا قرآن ویلی دا بلکې پیغمبرم نه دا ویلی مرګ نه رستو سړی سره په قبر کې څه کیږي دا خدای ویلی. نو که خدایم دروغجن شي په دې کائنات کې نو بل رښتینه څوک بل څوک شته. نن په دې ملک هوا ده چاله قبر عذاب نشته قبر کې لاندې څه نشته. دا د مليانو اسه ډکوسلې جوړې کړي والله مړی موازونه کوي مړی قسم په خدای دې چې مړی دسي خبرې کوي لکه زه تاسو سره خبرې واغې د لپاره مهنت او مشقت به پکاري. دسي خبرې مړی کوي لکه زه ته چې کوم ته څه خبرې. یو دوا یارانو دواړه بزرګانو او د ټاپ بزرګان یو یار تلو چرته چراغ دا بل مړو مو لمبوله او په کفن کړو خلق ورته دوست مړ دی وی ښا راغه ورته دا سه ودرې دو دا شعر ورته وی
چې سروسی مینا بسارا میروی سخت بے مہری کے بے ما میروی او زما د زړه لخته دومره دشمنی دی را سره وکړه چې بغیر ما نه روان شوي یوازې روان شوي دا ولې بیا ورته وی اے تماشاگاہ عالم روئے تو اے تماشاگاہ عالم روئے تو چرا بہر تماشا میروی دنیا خو ستا د مخ تماشا کولا نو ته چرته په بلې تماشې پسې روان شو نو یارې ورته د کفن نه لاس راوویستو چې لاس یې راوویستو د چې لاس ورکولو دنیا چې څومره ولاړه وه د ده لاس یې ونیو او بزرګانو وی که ده لاس ورکو اوس به دی هم ختم شي جنازې نه یې وله لاس راوویست عزیزانو دا د حال خبرې دي حال مون قالم پورا نه ده زده کړی نو په حال څه پوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې چې ابوبکر دفن کېده ابوبکر صدیق چې لحد کې کېخو نو لحد ته شګې وروغورځېدې صحابو بیا هغه تبزې را لرې کړې او هغه شګې راایستې چې ګوري د رسول الله د قبر نه د رسول الله لاس راوتی دی او ابوبکر ځان ته غاړې ایستی دی ورته صدیقه زه خو ډېر وخت نه ستا په انتظار وم زما عزیزانو مړی داسې خبرې کوي لکه تاسې چې کوي خدای د پاره حال پکار دی محنت او مشقت پکار سره داسې بزرگان موجود دي چې قبر ته ودرېږي ورته کشف وشي او لاندې وګوري چې دې مړي څه حال دی لاندې فلحال چې کوم لوی مرتدي مال راولي چې ځان سره بوزم ولې وخی یراشه وګوره فلحال مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه دا علم ور سره مونږ ته تاسو کو چې دې دا علم د څنګه زده کړې مونږ ته وخای هغه په سلويخ کاله کې دا علم ما سلويخ کاله کې زده کړې اگر تمہیں شوق ہے تو لاہور آ جاؤ 4 سال میں سکھا دوں لیکن دل کی صفائی ضروری ہے رب څنګه صفا کې دته دړه صفائی پکاري رړه صفائی څنګه یو پیر ته یو سړی راغی ورته وی داسې وظیفه ما ته وخایا چې زه اوبو د پاسه ګرځم اوبو د پاسه ویل خاول دا خو اسانه وظیفه ده ورشه دریاب ته ورشه او چې غاړې له ورسي اخوا دی خوا مګوره بس دریاب ته ور ټوپ کا او زما نوم والا پیر ورته دریاب ته ور ټوپ کا او زما نوم والا بس وبو د پاسه بګرځي ول ډېر خدای به دریاب غاړې ته ورغله په دریاب په غاړه ولاړ دی او ناګانې وردنګلی دي چې وردنګلی دي خو چې وبو نیولې ده ا د پیر نامت هېرا شوی دا یا الله یا الله یا خو چې یا الله یک دریاب ورته سمز مکو دی په وګر خو ګرځېدو راغې پیر ته وې څنګه چل پیر ورته څنګه چلو وې صاحب استا حکم خو مې ومنلو خو چې وبو ته مې ور ټوپ کو او بو راونی وم ستا نوم را نه شو بغیر د الله نه مې بل نوم په خله کې نه و پاغه وې بچیا دغه وخت کې د زوی یادو وې نه وې خزا وې نه وې لور وې نه وې زو وې نه کور بال بچ ویل والله کمی هیڅ یادو سوا د خدای نه چې په دې دریاب کې مې بل څوک نشي بچ کوله سوا د الله ویل کې دې بل څوک نه سوا د خدای نه وې نه وې په بو مغه څوک ګرځي چې د چاړه دار څنګه خالی وي او د خدای کوري تاسو پوه شئ په خبره دړه صفای غواړي لغون دي مهنت سره کتاو نلید زما استادو ډېر لوی ولی او بزرگ د زمانه ترمزو اجي صاحب سره
10 کاله غزاګانی په مومندو کې کړي. ډېر لوی بزرگ قسم ما ته وخوړو چې یو طالب مړو. هغه طالب وو د باجوړ په غزا کې مړو خاخې کو. هغه قبر وسمشتا ابل کال ز باجوړ ته تلم چې رالم په ورل او سمشتا باجوړیان رااله ورپسې وې صاحب مونږ د خپل مړې وړو. ترمذو حاجی صاحب رحمت الله علیه ورته مې وړي وی جیندا وړو اجازه ته کوي ګوره مې وړي وې نه جی ته اجازه ته کوي زه خپل کار کوي چې تلی دی قبر را پرانیسته ده چې تختیر علي کړی دي د خپو ګوتو سره د ګلاب بوټه زرغونو او داغه بوټي تانګې داسې په دې سینه راغلو او تک سور د ګلاب ګلې د سپېګمو ته داسې ولاړ. او استاد می قسم خورو چې ما ولیدو و ما په زندګۍ کې داسې بوین د څشینې دی لیدل لکه د لحد نه دغه ګلاب بوین چیرې وزر به سغي تختې او په صاحب تراغله و صاحب ال ته خدا سي چلو بچو ما چې درته پردای ما لای پردای. خیر خبره ډېری دي. عرض داو چې خوب د پیغمبر دا حجت ته په باب د دین او ویلی پیغمبر په خپل دی بلکې قران ویلی دی چې د پیغمبر د خلینا کوم خبري وزي دا خبره د پیغمبر د ځان نه دا وحی وی چې ما ورته کړی. دا داغه د جیب خبري نه داغه د نفس خبري نه داغه د خواهشات خبري. رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر ټیمو صحابه ته ارشاد فرمایلو چې بیگا چا خوب لیدلې ده چې زاغه ته تعبیر وکم. صحابه وې چې یا رسول الله بیگا مونږه څه خوب نه دی وی غوکه دی بیگا ما یو خوب لیدلې. ټول صحابه سرنګون شو او غوږی کې وې ز پروتم یو دوه کسراله یو د یو لاس نونی و مو بل د بل لاس نونی و مو روانه چې روانه کما سګورم چې یو سړی پروت دی او یو سړی ورته ولاړ دی. د ولاړ په لاس کې یو غټ کانه دی د دې پروت دی سر ته را پریدي سره زره زره شي د بیا کانه روچت کې اثر ورته بیا جوړ شوی. و ماوی چې دا څوک دی چې په داسې قهر گرفتار دی. و ادوو کسو راتوي چې یا رسول الله فانطلق مخکزا وی چې مخکې لاړم یو سړی ناس ته او یو ورته ولاړ دی او د ولاړ پلاس کې د اور پلاسونو او د اور انبوري دي د دې ناس د خولې ته ورچي دا خولې داسې شلې او بیا ورزي او شلې او بیا ورزي. یا بار الہ دا څوک دی وی چې نور مخکزا چې نور مخکې لاړم سګورم چې یو تنور دی چې خزه او سړی پکې ګډ وډ پراته دي کله لمبه پاس وروړي او کله لاندې وړي کله پاس وروړي کله لاندې. دا سوق دي وی جی نور مخکې دا چې نور مخکې لاړم سګورم چې یو د وینې او د زوی تلاو دی او یو سړی پکې پروت ته غوپې وای هر طرف ته چې د وته اراده وکي هغه طرف نه کانه راشي او د په داخله ولګي او بیا پکې ورغورځي. دا څوک دی وی جی نور مخکې وی ما دواړه راونی و چې تاسو څوک یې او دا سم ما ته وخود وی یو راته وی چې انا جبريل ز جبرائیل علیہ السلام وهذا میکائیل او دا حضرت میکائیل علیہ السلام. دا سم چې درته وخود غوکې د چوستې په پوي. یا رسول الله کم سره چې پروت او سری په کانی ماته دو جوړې ده
دا هغه سړی دی چې په دنیا کې قرآن لسته او عمل به پې نه کول. قرآن به وی، تلاوتونه به هم کول، ختمونه به هم کول، خو چرته به چې په قرآن د عمل ځای راغی دی به بیا پکې نه و. دا سړی چې مړ شي په قبر کې به تر قیامته پورې د سر په دې عذاب گرفتاری. دا هغه سر دی چې چا قرآن ویلو عمل به کنه. سردار کونینو فرمایل چې دا خله پامبورونو شلیدا او جوړیدا تاسو و یا رسول الله دا هغه سړی دی چې په دې خله به د په دنیا کې دوه جنگول. د خیر خبره د په دنیا کې چرې نه وکړي سوا د شر او د فساد د خبره. کار شیطانت نو د خپل خلو ته وګورئ چې زمونږ خله د سار نه تر ماخامه پورې څه کوي. زمونږ د خلو به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د مرګ نه وروسته په قبر کې دا حال. دا خزه او سړی چې په تنور کې لمبو پاس وړا او راوړه و یا رسول الله دا هغه سړی دی چې خپل خزه وی او پردو خزو پسې به ګرځیده، او دا هغه خزه دی چې خپل مړونه وو او پردو سړو پسې به ګرځیدي. نو دا خزه او سړی چې مړ شي تر قیامت پورې به دا غوي قبر د اور تنور وي. اندازه وکي د پاکستان خزه مو ګوري او سړی مو. نو زمونږ داخلي زمونږ به دا انجام، زمونږ د خزو زمونږ به دا انجام. دا د وینې او د زوی په تلاو کې دا څوک و یا رسول الله دا سود خور غاڼه خور په سود پیسې ورکون. سود خور چې مرشي داغه قبر با د وینو د زو تلاوي تر قیامت به پکې وته وي. دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړي په خپل کتاب. پیغمبر د شپې خوب کتله بیا سحر صحابه او تویلی دي. نو د پیغمبر دا بیان دا دلیل د دې خبره دی چې دا خوب وحی او د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وشو، هغه سحر صحابه او ته بیان ک. دا عین دین دی، زمونږ دا ایمان دی چې د مرګ نرستو د دې عمل خلق سره په قبر کې دا معاملې کوي. ټیک شو؟ کته وی رښتیا ده که دروغ ده؟ نو د رسول الله نه زیات رښتینه په دې کائنات کې پیدا کا چې د دنه کم رښتینه زیات اوچتو نو دا به بیا دروغ. او کده پیغمبر نه لوی رښتینه په دې کائنات کې بل څوک نه پیدا او نه به پیدا شي نو د دې د دروغو سوال نه پیدا کی. قران کې راځي واذکر فی الكتاب ادریس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. قرآن کریم کې الله فرمایي چې حبیبا ته د خلق ته د ادریس علی السلام واقعه بیان کا. د ډېر صادق پیغمبرو او د ما په ژوند اسمانونو جنتونو ته بوتله. هغه واقعه هم دا و چې الله ته التجا وکړه چې یا الله سکرات د موت ما اوریدلی دي چې ډېر زیات سخت، نو په ما باندې سکرات د موت راولا چې د دې یری بیا ستا عبادت زیات کو. ډېر زنکدنې پیراوست چې زنکدنې پیراوستو نو
زنکدن حالت ولیدو بیا ژوندې شو. سپوي شوي و یا الله پوښ عزیزانو الله دې مساتی. سکرات د موت سلور زرا کالا پس دی عیسی علیہ السلام یو مړی ژوندې کړو. سلور زرا کالا پس ورته وېس مکه لاندې سال دی او ستا سحالو وېسه نور خبر نه. سلور زرا کالا می وشو چې مړی ا د زنکدن تریخواله میلاد خلینه تله نه دی. اندازه تاسو کوي چې سکرات د موت دومره سخت چې په سلور زرا کاله کې هغه تریخواله د زنکدن میلاد خلینه تله. عزیزانو یو د اوریدو خبره عزیزانو یو د اوریدو خبره او یو د لیدو خبره. زه په شب قدر کې وم او یو سړیو چې داغه دا یو خپل بالکل په دې بیخ کې غوسه شوی و نو په ډانګورو بغرزیده. نو ما غي اورځي تپوسو کو چې د خپې باندې د څه چالو چې ته په ډانګورو ګرځي. هغه ماته وی چې مولانا صاحب دال وګد باسته سوخ بزستا زیت درشم بیا به پوي کوم مال ډېر سورج پس هغه راغیو کټ کې ناستو. ماته وی چې زه د سواد د کوهستانونو یم. غریبه در په در خاورې په سر کړه ما. پلارا روانو ما یو اوخ لیونه شوی چې اوخ لیونه شوی نو هغه مالک ته منډه والے او خلق ته منډه والے. ما زړه کې اراده وکړه چې د دې اوخ دا پیزوان چې دی پړې پکې ځوړندې نو دې اوخ ته په دې پوزه کې داسې چار ګل غوندې چولې هغې کې پړې چولې دي شراوی نسم نو ویل دا اوخ چې ما ته وکتم نو اکر خراب نو مام ته منډه کړه چې مې منډه کړه منډه داسې یو غره خوا کې ادیره واغې کې یو سرنګ غوندې و په هغه سرنګ کې ته زننه وتم او دا بلا را پسې ده. کیناګر ډېری خود اوخ غوندې ظالمه کینا چې دا په حیواناتو کې د بل شي نشي. اوخ ډېر سخت کیناناک شي چې زه ته په سرنګ کې نه وتم نو د خورا پسې راتلې شو نه نو دا سرنګ خله کې سملاستو او دا بوتاړي چې دا د سرنګ د خلې ته کې چې راوځي بګینی پکما سات چې تیر شو نو ابتدا کې چې سړی یو سمسته کې نه نوځي نظر یې نه لګي چې لږ سات تیر شي نو سرنا تیار باندې داسې پوښ چې لږ سات تیر شو نو سګورما چې یو لوی مار پروت دی یو لوی اژدها پرته ده او هغه سره یو
د انسان د اډوکو یو ډانچه پراته ده ثابته او د هغه مار په سر باندې د دې نو کومره یو لړم ده تک سپین لړمانو کې ډېر اقسام دي خدای دې امان راکړي دا تاسو د خپل شاته دا جمعه تو ګورئ دا دیوال چې مونږ جوړولو اګلکار چې څو وخت کې دا زیر او کنستونو داسې لړمان پکې راوته چې دا ویختو په دا دی جمعه کې مخامخ دا ویختو دې زمکه لاندې هغه اشیاء دي چې الله دې ته امان راکړي نو ماړه کې خیال وکړو چې اوخ نه خو به بچ کې دی یا نه دی بلانه به دې وسوک بچ کې دا دومره لوی اجدها او بیا په سره او هغه لړم د اجدها په دې سر ګرځیده نو د اجدها دا غلړم د یاري رب نوالو رب نوالو بس غلی پرتاو په دې سره سر سر غوندي आवाज د دې لړم زما غوګو تبم راتلو او ډېر په قهر لک سات بچ تیر شنو دا سر نه بکوشو او ور برغه د دې مړی د ډانچې ته به یو ټک ورکو چې ټک به ورکو نو دا ډانټه به ټوله داسې اوچون کېده بیا برغه د دې په سر به ګرځیده بیا به سات پشکوش بیا به ورغه د دې د سر لا به ټک ورکو د دې مړی د سر لا نو بیا به داسې چنګ غوندي आवाज پکې وش اډکی مې خیال وکړ چې لاړې تباش وي خدا سوچ راغی چې دی دا اجدها چې دا د دې لړم د یاري خوځینا راشه ته خو خلاصيږي یا نه دا خو د دې بلا نه خلاصه کا نو کېړای مې راوښتا او هغه لړم مې د اجدها د سر نه په داسې ووالو او شړپ مې ورکو لړم مې مړ کو خو چا مې مړ کو نو زما کېړای یې راشوا نو عرض مې داو چې دا اجدها پوي شو چې دې سړی خو ما سره ډېر لوی نه کیو کو د لوی بلا نه اخلاص نو اجدها دا سه و خوځیدا نو ماته وی چې مولانا صاحب غبراو شم چې بس زما خیر نشته وی چې و خوځیدا نو دا سه راتاو شو او روانه شو د دې سوري دی خله چې د سوري خله ته روانه شو نو دغه اوخه په دې بوتار باندې یو چک پیو لګول او بیا ته ووت نو دا اوخره ګنجلکه شو داس او اجدها لاړه ډېر سات تیر شو دا اوخ خوځي نه مال چې جوړ مر شو وې دا سرنګ نه چې زم راوتم نو دا اوخ پروت ته عمر دی په دې خېټه کې مې یو لته ورکړه چې بیړه دې غر کښه په ما دې سم مرګ تیر وې چې لته مې ورکړه تر ګوډې ګوډې مې خپه پکې نه نواته چې نه نواته خو چې خپه مې تر وسته بیا زما خپینم غوخه دوړېدل شروع شو و هسپتال ته یوړم ډاکټرانو ویلي چې هله زرت د بیخ کې د خپه پرې کوي کې ټول بدن اوس سخاکی نو دا خپه را نه بیخ کې پرې کړه ځکه زما د خپه نشته عزیزانو دا قسم واقعات دا ما په خپل هغه سړی راته په شب قدر کې نن نه تقریبا 3 کاله مخکې ماته ویل عرض نه داو چې دا قسم واقعات بارها لیدل شي بارها په دې بجلیګر کې زوم د دې طرف خټکو یو الک مړو دلې خخ کړو اتل سورځ پس اقربا رااله مونږه یو باس وړوې ما نه تاسو کوم مال به وړي بس خخته و چې نه قبر تورله پراینستو زم ور پسې لاړ چلاړم دومره سپینا لکو چې لټه څه شو داغه په مخ
چې را پراینستو داسې تورو لکه تبخې څه شی دی او دا خله دی وښکو ته راغلی و دومره ارته وه او دا سترګې بوټې راوتې وې چې په دې پوزې پرتې وي او داسې حالو چې 3 ورځې ما روټۍ نه شوه خوړی. عزیزانو دا زما د لیدو خبرې دا دلې دا باره دیره چې ده دا دې ځای کې 12 تقریبا 15 کالو خبره ده. دلته می جمعې منځ کو په دې لار تلم یو الک مخل راغه اوسم د رامداس کې ژوندې ده ویاله دلته یو قبر سورې شوی دی او پکې مړې ده ورلم چې ورلم لاندې می چوکته دومره سورې دی او پکې سپین کفن کې مړې پروت دی پاس هغه قبر د وزیرو خختو جوړو نو هغه خختي ماواري شوی وي دومره زمانہ په تیر و زم لاندې ډورې ته کوشم اسورم چې لګرت کو ډېر خپل او خسته زلمه په پروتو دا وخته داسې دا زلفې غوندي په دې غوګونو په دې مخ را پرتی لری نه خو می خو کته خو سودا می دا شو چې داسې پوګ دی پکې به غلیاو شوی دا سړو ته می وی چې الکه تاسو زما د الله سو خپونی سي زلاس وروړم اسنه کده قبر زرانی ومنو زر می را ډچ وهی داس دام دا اورېدو خبرې نه دي دا د لیدو درته وای اغي زما د الله سو خپدا سی ونی و ما لاس وردانه نه چې وردانه نه کو په دې مخ می ورته لاس والو کفن می وکاتو پاس په قبر اور شوی او دومره زمانہ تیر وا او دا مړه داسې پروتو تابه ریخم څه شي بالکل لا سنا سینا مخ پوزا لاس می په خو والو کفن داسې تابه اوسته د بجاج د دکان نه راوړي داسم پکې پیږي په دغه دیرا دیو زنه مازیګر تلما زما کور رامداس کې او دلې به چې جمعې منځ کو نو د دې دیرې په لار به داسې رامداس ته په دغه ځای کې مړ راستو اته ورځې پس څه په کوي وې ګنداو ته و مکه وې لکه نه یو سات زمو درېدم تماشه ته ماته دا سودای چودرېدم خو چړمبه خخته را لری کا دومره ګونګټان د دې قبر نه دومره راوته چې تیارې جوړ کړه او په خدای باور وکړي چې داسې आवाजونه کول لکه د هلیکاپټر چی بس ټول سړی بیهوش شو او مام چې هغه منډونی ونه پرامداس کې می ساوا غسل او بیا زر ور پسې خخته ولګولې عزیزانو عرض می داو چې دې زمکه لاندې هر شی شتا هر شی شتا جنتم شتا او جهنمم شتا جنتم شتا. زما عزیزانو دا معجزه و د عیسی علیه السلام مړی راځوندي کول ابرس باندې لاس وهل هغه جوړېدل مارغانو کی پوکې کول هغه الوتل دا معجزه و د عیسی علیه السلام یو مړی باندې تیر شنو هغه आवाज کول وای مورې وای مورې وای مورې عیسی علیه السلام راځوندې کوې څه تکلیف دې درته صاحب په سخت عذاب کې نو مور ته څه چغي وهي وې مور ته زکه چغي وام چې دنیا کې ز ژوند دی او ما بچ وایو کړه نو مور به مې قربان راته وې نو داغه قربان سره به ټول تکلیف مان لاړو نو سم ډېر تکلیف کېم ک چرته مور راته قربان आवाज مور ډېر زور اور شه د دې قوم د بد ورځو یو لوی وجدام ده چې د مور پلار ډېر لوی نافرمان د مور او پلار ډېر لوی نافرمان قرآن ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما د مور او پلار په مخ کې به اف داسې ډېر لوی تکلیف در باندې وای بم نه اف قدر بنه
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اور وخت بدی د مور او پلار په مخ کې د ذلت وزر غړولې وي او دعا به ورته څکه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے الله زما په مور او پلار داسې رحم وکا لکه زه چې وړو کې مو په مهربانۍ لوی کړو ما څنګه چې زه وړو کې دوی په شفقت او مهربانۍ لویولم. اے الله داسې رحم زما په مور. دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. واورئ مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله تعالی علیه په لاهور کې ډېر لوی ولی او بزرګ د ټول علماء دیوبند صدر هغه سره یو علم او چې هغه ته کشف به وي. دا مولانا شمس الحق افغانی چې اوس وفات شو دا د ډېر لوی علم خاوند د ورته په لاهور کې وی چې حضرت زما دماغ دا نه مني چې تا سره دا علم دی چې چاته وګوره او داغه ماهیت در تخکار شي ونه مانی ردی ونه ورازا لاهور ته بوتله د شاهي مسجد ته مخامخ هغه آثار قدیمه چې پکې دی هغه دروازه کې ودرولې ده او په دې مخې ورته لاس والے ویلو ګورز دی جمعه دی افغانی صاحب ما ته قران خوړو چې می جمعه ته وکړه کل هم خرا ټټوان سپی بشوګان بیزوګان میلوګان دا پکې ولاړ کل هم و غبراو شو و بیا راته په مخ جلاس راخونو بیا باندې ادم را تخکاري و ماته چاو ابھی کچھ کام اور بھی بیا ویلے ٹم ٹم کې کېنه په خوانو بزرګانو به ټانګې تا ټم ټم کې کېنه استونو لاهور ادیره تلاړ لاہور ادیرے متعلق مولانا احمد علی ویلیو چو لاہوریو تمہاری قبریں میں آگ کی تندوریں دیکھتا تاسو قبرونه زه د اور تنورونه ګورم نو افغانی ته ورته وی چې دا زنه منم ورازا لاہور ادیرے ته چې بوتله نو و چې ادیرے باندې ودرې نو بیا زما په دې مخلاص راخ چې لاس راخ کو و چې د ادیرې ته مې کته په خدای مې د قسمی چې هر قبر لکه د اور تنور او لمبه تراوت ول بیا زه غبرو شو په مخ راته لاس راخ کو چې مولانا ابي به ما چې باس شي او مې مانه مولانا افغانی هغه سړیو چې د علماء دیوبند محتمم بوي چې په ایشیا کې د مولانا شمس الحق افغانی عمر علم د چانی په ایشیا دا هغه سړیو او دا د سترګو واقعیا نازیزانو په دې مغاوی راکېږي زما په خدای قسم دی او بیا مې دې په خدای قسمی چې یو ټیډی پیسہ پردې مال ستا په وګه پاتې شو یو ټیډی پیسہ پردې مال ستا په وګه پاتې شو ټول عمر د بار جهنم ستا لازم او د جنت بوی در باندې حرام دا زما د کور خبره نه حافظ ابن کثیر لیکلی دي چې په قیامت کې به پیش شي او ډېر مزګزار او پرهیزګار او حاجی صاحب او بزرگ صاحب قبو جبو والا دا خو د جنت توتی دی چې پیشي الله به ورته وایي چې د پلانی سړی پتا یو پیسہ پاتې ده یو پیسہ ورشا پیسہ راوړنو بیا جنت تازه علامه ابن کثیر وایي چې دی به منډه کی چې زم چې کور نه پیسہ راوړم چې منډه کیا پیسہ به ورته د جهنم په بیخ کې ښکار شي نو دی به ورپسې ورټوب نو پیسہ چې راوچته کی او د جهنم سر ترازی
ا پیسې به بیا پریوزي نو دی به بیا ورپسې ورټوب کی نو په دومره مزل به ورټوب کوي چې اویا زره کاله بلاندې تختې ته مزل وي. نو علامه ابن کثیر وایي چې تر قیامت پورې به د یو پیسې پایوس کې دا سړی په دې قهر گرفتار او که په غلطۍ او په یېره تېنه چرته د چا پردی حق د په غاړه پاتې په غلطۍ او په یېره نو د یو پیسې په بدل کې به 1500 قبول شوي منځونه ورکړلی کېږي. 1500 نن هر سړی آرامخور دی که نه؟ هر سړی بېایمانه دی که نه دی؟ هر سړی پردی تیکې خور دی که نه دی؟ نو د دې وجه نه عزیزانو چرته دا خیالونه کوي چې دا اسلام یوازې مونځ ته وایي یا اسلام یوازې ګیرې پرېښو ته وایي یا اسلام یوازې حج کولو ته وایي. نه، اسلام نامه ده د دې چې کوم څیزونو نه خدای او رسول منع کړی ده هغې نه به ځان ساتي، هغې له به نږدې نه ورځي، وخت به فضول نه تیری. زمونږ اوقات ټول فضول دي، ټول ورځ بکواس دی او فضولیات دي. نو اسلام د غرور شی نه دی. هر وخت ورته سجدې لګوا چې خدای ته ښه پوهېږې زه نه پوهېږم. د پردي مال نه ځان بچ ساته. پردی مال دی په ذمه پاتې شو، عمر له تباه شوی او عمر له غرق شوی. نن پردی مال مونږ ته ټیپر نه ښکاري. پردی مال ته مونږ د لوی اختر نه زیات خوشحالي. وګورئ چا چې پردي مالونه والی دي راشئ چې په سترګو یې درته وښیم، په کټونو کې پراته دي او غل متیازې ته بیږي، څوک یې د پاکولو نشته. چا چې پردي مالونه خوړلي په اورېدو نه وایم چې په سترګو یې درته وښیم. نو د مرګ نه وروستو هغه توره سوړه کې به کې څه پلار بنئ، رور بنئ، مور بنئ، عزیز بنئ، تربور بنئ، دوست بنئ، څوک به در سره چې ستا په سر به سوال و جواب کوي. چې قرآن هم در نه لري وتښتي، پیغمبر هم در نه لري شي او راشي درته څوک درته به راشي د قهر ریږدي تکیا د خدای شه په ګورستان کې. خپل چې دی واخلي هلته دی کېږدي، ښه دې سنبال که بیا در نه لیږدي. دې قبر ته تاسو ګورئ جوړی یې د بیلچې دا لاندې لرګی نه دی دا پې داسې ونیسي رایې کاږي، بیا یې پې داسې را کاږي، بیا پې داسې د اوښ د کوپ په شان داسې شی جوړ کی، بیا چم راوړي شین چم هغه پې کېدي، بیا پې سیره واچوي، بیا په سر او پښو ته یې کاڼي نیغ نیغ ودروي، بیا لګیا د هلکان پې داسې لاس وایي خویای را خویای. خپل چې دی واخلي هلته دی کېږدي، ښه دې سنبال که بیا در نه لیږدي. درته به راشي د قهر ریږدي تکیا د خدای شه په ګورستان کې. توتیان فنا شو لاړل ارمان کې، سترګې مې نم کا په هر زمان کې. درته به راشي د قهر ریږدي تکیا د خدای شه په ګورستان کې. جناب محمد رسول الله فرمایلی دي چې سړی په قبر کې کیدی او خلق ته ټول لاړ شي،
نو آتاه ملکان دو ملائکه ورتراش په داسې شکل کې ورتراشي چې د داغي شکلونو ته وګوري نو لتی بوټوزي. اول سوال په او کې چې من ربک، ستا رب څوک؟ نو دړه نه بوټوته من ربک، ستا رب څوک؟ دا ورته وی ها ها، دا الفاظ دي ها ها لا ادري. آی های زه خو والله که پوهېږم چې زما رب څوک دی. خدای تا په دنیا کې په خدای څوک منلی او سیاست کې وی لیډر ته دی خدای وی. نو عزیزانو عرض میں داو چې من ربک، ستا خدای څوک؟ تب ها ها لا ادري والله کفر. من نبیک، پیغمبر دې څوک؟ ها ها لا ادري والله کفر. وای به مونږ ته پته و پلیتا چې تب هم داسې جواب راکې. نو یو گزار ولا ورکی. حدیث کې راځي چې گزار چې ولا یو ورکی د دې مړی دا وای چغه دومره تیز وي چې مشرق او مغرب کې واوري دي الا الثقلين، مگر پیریان او بنی آدم نه اوري. نو که خیالو کوي چې څومره گزار تیزي دومره چغه تیزي چې مشرق او مغرب کې د چا وای چغه اورېدل کیږي. الله دې امان راکړي چې دا گزار به څومره تیز دا ډومبنه گزار. اوس د جناب رسول الله تصویر خو په قبر کې ارچا ته خودلې کیږي. کسړې نیک ویم ورته به خودلې کیږي او کسړې بد ویم ورته به خودلې کیږي. ګوري به هر سړې خو سوال به ور سره دای چې ملائکه به ورته وایي چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل، او مړیا د دې هسته متعلق دې په دنیا کې څه خیالو. دا سړی چې څه وخت کې وګوري جناب محمد رسول الله تعالی دې بچوي وای بهذا محمد رسول الله وآمنا به، دا جناب محمد رسول الله دے او دا غاستی دا چې ما په دنیا کې په ایمان راوړیو. ملائکه به ورته وی چې نیک او د نیک بخت بچیا و نیک خصلت مونږ ته وړاندې نم پته و چې تبم داسې جواب راکې. اوس دا قبر دی وګوره چې څومره درته کولاو شو، که د دې نه زیات ضرورتي چې نورې کولاو دی برا پاسی د مازیګر ټیم بی چې منځ کوم ملائکې به ورته وایي نوم که نومت العروس، او د شپ دلتا پشان د د کېدو د ړومبی شپې د ناوې منځونو مغو چې دنیا کې دې کړي دلته د منځونو حاجت نشته. داسې بمی او داسې خلق بمی چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل، و بدبخت د دې هسته متعلق دې په دنیا کې څه خیالو. دا مړی به ورته وایي ها ها لا ادري، آی های په خدای قسم که زه خو یې پیژنما. نو چې د قبر غوندې ځای وي
او د قبر پولیس درنګیر چا پیر ولاړ وي او د خدای غوندې عدالت وي او ته په دغه وخت کې وای چې زه محمد رسول الله نه پیژنم نو زمکه به پیروچته شي نو دا پختای به په یو بل کې نه باسي. حدیث کې راځي چې یو داسې اجدها به ور سره په قبر کې مقرر شي چې هر منټ بعد به یو ټک ورکړي. داسې ټک به ورکړي چې د ډوکی به په قبر کې ټوپونه وي، یا به ورته اور مقرر شي د جهنم نه، چا به قبر لور راځي او په قبر کې به هغه د جهنم شغلې دې سوځي، یا به ټول قبر د جهنم د کندو نه په باندې یو کنده جوړ شي. الله دې امان راکړي. نو عرض میں داو چې سړی بیمار دی علاج لټي، دا خود عشاق حال بې کنا چې چا په ژوند د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کړي، داغه د سنت او خیال ساتلې وي، داغه سنت ژوندۍ کړي. سردار کونین فرمایي چې چا په ژوند د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کړي، داغه د سنت او خیال ساتلې وي، داغه سنت ژوندۍ کړي. سردار کونین فرمایي